وړه اولاد تاسو به زما زوی لیدلی وکیل صاحب نه زه وړوکي بچیان لرم تر اوسه د ژوند په داسې یو پړاو الله اکبر انا لله و انا الیه راجعون. ارمان خان له دې نیمګړې او فانی دنیا څخه سترګې پټې کړې او خپل ابدي سفر یې شروع کړ. دا فانی دنیا دا او ټول به له دې فانی دنیا څخه ځو، لکه څنګه چې الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلي کل نفس ذائقة الموت، د ځمکې پر سر هر ساختونکی به د مرګ ذایقه خامخا څکي. خو ارمان خان ته د الله تعالی جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. له دې دنیا څخه ارمانجن او له غمونو څخه ډک خپل رب ته ورغی. درنو لیدونکو دا فانی دنیا د خامخا به ټول ورڅخه ځو، خو ارمان خان د ژوند په دې وروستیو کې ډېرې سختې ورځې او دردونه تیر کړل. ارمان خان 3 کاله وړاندې مریض شوی و او تر نن ورځې پورې به ورځ تر بلې خرابېدو او هره ورځ به یې خپل مرګ په سترګو لیدل. الله تعالی دې ارمان خان ته د دغو سختو بدل په هغه دنیا کې ورکړي. الله تعالی دې ورته هغه دنیا ګلې گلزار کړي. الله دې د ده ښځې بچیانو او نور کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي. درنو لیدونکو لکه څنګه چې مو وویل چې مرګ په هر چا را روان دی، خو داسې د مسافري او داسې د ناروغي مرګ ډیر زیات سخته وي او الله تعالی دې ورڅخه ټول مسافر او هر مسلمان وساتي. بس له ټولو ملګرو څخه هیله او خواهش دی چې ارمان خان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي، ځکه چې ارمان خان ارمانجن له دې نیمګړې دنیا څخه ولاړی.